په خیرونه هندو پښتون یا پښتانه هندوان هسې خو د پښتنو باره کې ویلی شي چې په پښتنو کې د مسلمانانو نه علاوه هېڅوک نشته خو دا حقیقت نه دی. په پښتنو کې هندوان هم شته او کافي اندازه سیکان هم شته. د هندوانو شمېره بیا ډېره زیاته سیوا ده، بالخصوص د کاکړ قبیلې چې کوم پښتانه دي او هندوان دي په هندوستان کې میشت دي، نو شمېره د 15,000 نه واخله تر 10,000 پورې ده. ویلی شي چې پښتانه هندوان تقریبا د 40 نه د 50,000 پورې په هندوستان په مختلفو سیمو کې شته، او دغسې په افغانستان کې هم د اخیره وخته پورې پښتانه هندوانو. په دې خاوره باندې هندو راج تیر شوی دی، هندو شاهي تیره شوې ده او د یو لږ وخت لپاره تیره شوې ده او په وروستیو کې تیره شوې ده د اسلام د راتګ سره سم په دغه ورځو کې. نو نه صرف دا چې پښتانه هندوان شته بلکې سیکان شته، او دا چې کوم پښتون دی ډاکټر روشن لال ملوترا، نو دا نه صرف په ژبه پښتون دی بلکې د پښتو ورځي، د پښتو کتابونه لیکلي دی، په پښتو خدمت کوي دی، په پښتو مین دی او پښتو باندې زورېږي هم. یا څوک چې پښتو نه وایي هغه پښتانه چې پښتو نه وایي په بله ژبه خبرې کوي، نو دی وایي چې ماله ډېر زیات افسوس راځي. په دې حوالې سره مولانا خانزیب صاحب یو آرټیکل څه وړاندې لیکلی و، فیسبوک باندې چاپ کړی هم و. خو دا روشن لال ملوترا چې دی دا ما خپل هم په آل انډیا ریډیو باندې ایز ا براډکاسټر اورېدلی دی، ایز ا نیوز کاسټر اورېدلی دی، بیا د نوم به ایز ا پروډیوسر راته، بیا د ای آی آر یا آل انډیا ریډیو د پښتو ډپارټمنټ یا د پښتو سرویس هیډ و، سربراه و، مشر و. نو پښتو ژبې ته نه صرف د ریډیو د لارې خدمت کړی بلکې د لیک د لارې ډېر کتابونه لیکلي دي، او بنیادي کار یې چې کړی دی نو هغه یې ډېر پخوا د پښتو هندۍ قاموس لیکلی دی یا ډکشنري لیکلې ده. نو پښتو ژبه نه صرف دغه د پښتو هندۍ ډکشنري لیکلې ده بلکې د یو چینی همکار سره چینایي پښتو د چین د چاینیز او پښتو ډکشنري هم کمپایل کړې ده. نو او د دې ترڅنګ نور کتابونه هم لیکلي دي. د بونیر د چملۍ جنګۍ کلي اوسېدونکی دی. دې ځایونه د 10 کالو په عمر کې هندوستان ته تللی دی، هلته بیا سیټل شوی دی او د خپلې مور باره کې وایي چې موږ په کور کې مور او پلار او خویندو به پښتو ویله، او مور مې راته دا وصیت کړی چې خپله سیمه یعنې خپله آبایي سیمه بونیر هېر نه کړې، او بله دا چې خپله ژبه په یو صورت باندې هېره نه کړي. نو ده نه صرف خپله ژبه په خپله یاد ساتل ده بلکې خپلو بچو ته هم ورښودل ده د دې په کور کې بچیان پښتو وي. دی بیا په انډیا ریډیو کې د ډېر وخت لپاره پاتې شوی دی. دی صرف او صرف د 10 کالو په عمر کې تللی او د 10 کالو نه تقریبا د کېږي 55 یا 60 کاله کېږي چې د دې سیمې نه بهر شوي، د پښتنو د سیمې نه بهر شوي، په هندوستان کې شوي، خو بیا هم د خپله ژبه هغه نه صرف ساتلې ده بلکې خپل راتلونکي نسل ته منتقل کړې ده، په داسې حالت کې چې دی وایي چې زه چېرته پښتانه وینم او په بله ژبه خبرې کوي نو ماته ډېر زیات افسوس راځي. او دا یو د پښتو ژبې سره، د خپل قام سره، د خپل ولس سره، د خپل اصل سره او د خپل نسل سره د مینې یو ډېر ښکاره ثبوت دی. نو دا موږ تاسو ټول ته یادوي چې یو سړی د دې ځایونه هندوستان ته ځي او ډېر په ارلی ایج کې ځي، هغه خپله ژبه نه صرف لیکلی شي بلکې ډېر کتابونه یې ورباندې لیکلي، ډکشنریانې ورپکې لیکي په چینایي ژبه کې، یعنې د چاینیز د پښتو ته، چاینیز نه پښتو ته، د هندۍ نه پښتو ته، د پښتو نه هندۍ ته ډکشنریانې لیکي، او بیا په هغې باندې ملازمت هم کوي. په هندوستان کې بیا ریټایر کېږي هم د آل انډیا ریډیو نه یا د وزارت اطلاعات نه. نو دا ډېره زیاته زموږ دپاره یو قسم ننګ خبره ده چې هغه خلک چې هغه د پښتنو په ټولنه کې اوسېږي او بیا لوی شوي په دې خاوره باندې او دغه مورنۍ ژبه یې، دغې د کور ژبه یې بیا یې لیکلی لوستلی نه شي، نو پکار ده چې دا د یو عبرت ډاکټر روشن لال ملوترا د هغې دپاره د عبرت یو نمونه شي، او اټلیسټ د ژوند په هر محاذ کې چې په هر عمر کې چې هڅه وکړو چې خپله ژبه په څه ناسه شکل کې راتلونکي نسلونو ته منتقل کړو. ډاکټر روشن لال ملوترا سره یو بل کس هم ما یادېږي چې پرکاش پنیری، او نور خو مې اوس په ذهن کې نه راځي، ځینې بیا هغه مسلمانانو پښتانه لکه ممتاز ولی وغیره. خو دا چې کله موږ ډېر ماشومان یا لږ هلکان هغه وخت کې به د آل انډیا ریډیو نه د سهار یو ماښام پښتو ژبې نشریات کول، خبرونه به یې کول. دی ډاکټر روشن لال ملوترا خو به زما چې څومره په ذهن کې راځي نو پښتو ژبې براډکاسټر سره نیوز کاسټر و، یعنې خبرونه به هم ویل. خو بیا مولانا صاحب لیکلي خانزیب صاحب چې دی وروسته لیټران د پښتو ژبې د پروګرامونو هیډ شو یا سربراه شو. دته اشرف غني صاحب څه موده وړاندې په افغانستان کې چې د ریپبلیک اف افغانستان و، نو په هغه وخت کې سید جمال الدین میډل ورکړی دی یا ایوارډ ورکړی دی، سید جمال الدین افغاني په نوم باندې. دا یو سیویلین ایوارډ دی، لوی اعزاز دی چې دی ورکړی دی په دې چې د ډکشنري پښتو هندۍ ته جوړه کړې ده او پښتو چاینیز ته د ډکشنریانې جوړې کړې دي، او پښتو ژبې ته نور هم ډېر کتابونه لیکلي دي په درزنو.
او اوس هم نه صرف پښتو وایي بلکې پښتو پالي او کلتور هم د بونیر د خلکو د پښتنو د خلکو د پښتونولۍ کوي په هندوستان کې سره د دې چې د مذهبي تور هندو دی که دی که پرکاش بونیری دی که دغسې د سوات نه تللي پښتانه دي نو هغوی تاسو ګورئ دغه زرین خان وه که زین خان وه که زرین خان وه زه خطا کېږم هغه دا کار اخیسته ولې د هغې نیکه هارډلي پښتو ویلی شوه یعنې ډېر په مشکل یې ویله هغه هم 15-20 کالو په عمر کې تللی و یعنې ښه غټ و چې زه تلم د مینګورې نه او سره د دې چې پښتون هم و مسلمان هم و خو هغه نه هغه ژبه هغسې یره و هغه ملوت را که تاسو واورېده تاسو آنلاین سرچ کولی هم شئ کیدای شي څه اډیو کې ریکارډز هم د آل انډیا ریډیو سره وي ارکایوز کې به زه وګورم چې وي ارکایوز آنلاین شته که نشته د اډیو لایبرري کوي نو بیا پکې د ده غږ خامخا وي چې دی ډېره روانه او سپیسلي پښتو وایي او ډېره ټیک ټاک اوریجنل اصلي او کره پښتو دی ویلی شي او نه صرف ویلی شي بلکې لیکلی شي کوم بنده چې لیکلی شي نو بیا ویلی هم شي لوستلی هم شي نو دا معلوماتو بس غوښته مې تاسو سره شریک کړم تاسو که بیا وړاندې نورو سره شریک کړم دا بیا زما سره هم ښه دي د ژبې سره هم ښه دي ځان سره هم ښه دي نورو سره هم ښه دي کورم